سړی ماخستن اراده وکړه چې ځم پرېوځم خپلې بسترې له رالی نو بیا یې دا تورې وویل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. درې واره سړی دا تورې ماخستن ووایي چې پرېوځي. پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي الله پاک د ده ګناوې ورمعافوي. که دومره ګناوې وې لکه د سمندر ځګ الله د ده ګناوې ورمعافوي. او وان كانت عدد ورق الشجر څومره درختې دي پر دنیا د درختو څو پاڼې دي چې دومره ګناوې کړي هم الله پاک د ده دا ګناوې په چی ورمعافوي؟ په دغه تورو چې دی پرېوځي دا وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او وان كانت عدد رمل عالج یو علاقه ده د هغه ځای ریګ دی ډېر خالي ریګ دی لکه د ریګ ذرات دومره ګناوې کړې وې هم یې الله ورمعافوي. وان كانت عدد ایام الدنیا که دومره ګناوې کړې وې لکه د دې دنیا ورځې. دنیا الله کله پیدا کړې ده؟ څو؟ یو الله په خبر دی. او د هغې ورځې بیا تر قیامت تر ورځې پورې څو ورځې دي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي که دې دومره ګناوې کړې وې هم به الله پاک ستا دا ګناوې در معاف کړي. ترمذي حدیث دی پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کله چې یو سړی بازار لره رالی په بازار کې د بازار دعا وویله لکه د مسجد دعا ده رانه نوتل او وتل د باتروم دعا ده ننوتل او راوتل دغسې مطلب د جهاد د میدان دعا را واخله دغسې مطلب د حرم دعا را واخله دغسې مطلب د پلاني ځایو دعا را واخله. داسې پیغمبر علیه السلام موږ ته د بازار دعا را ښوولې ده او دا دومره قیمتي دعا ده. موږ ته خو ټوله ورځ په بازار کې ګرځو رالې کور ته د کوره چې راووتلې دا دعا ووایه د بازار دعا ده. رالې مسجد لره د مسجد څخه چې ووتلې د بازار دعا ووایه. بیا نو دعا دا معنا نه چې تا سهار وکړه ماپښین یې نه غواړي یا چې ته مسجد لره رالې تو خو مسجد کې یا چې د باندې وروته د بازار سلو دا دعا ووایه. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کله چې سړی په بازار کې دا دعا ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنه. الله پاک پر یو واره ویلو باندې لس لکه نیکۍ درکوي. او بیا پیغمبر مبارک فرمایي ومحى عنه ألف سیئه. بیا که مطلب په دې سره الله پاک ستا لس لکه ګناوي در معافوي. ورفع ألف درجه د الله رسول فرمایي لس لکه درجې الله ستا لوړوي په دې باندې. یو واره سړی د بازار دعا ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير. د الله رسول فرمایي لس لکه نیکۍ الله درکوي لس لکه خطاوي در معافوي او لس لکه درجې چې د هغه ستا در لوړوي. وایي سړی وایي چې یاره لس لکه نیکۍ خدای راکوي الله راکوي نو ته خو حیران یې نو نیکۍ تا ته الله درکوي که مخلوق الله یې درکوي نو ولې حیران یې د الله په دربار کې کمي ده؟ بیا الله پاک لس لکه ګناوې ستا معافوي. یو سړی وایي یاره لس لکه ګناوې زما معافېږي ما خو په 2 کاله نه دي کړي نو ولې الله ته ګرانه ده؟ الله ته ګرانه نه ده. د الله و دربار ته دا خبرې پرېږده هېڅ ګرانه خبره نه ده. او لس لکه درجې الله رب العزت ستا په دا یو واره دعا باندې در لوړوي. نو تا و ما ته په دا یوه دعا باندې 10 لکه خبرې میلاویږي نو بیا به هم او تا غافله یو. کم سے کم که هر ساعت کوي نه سړی د کور ته ولاړی یا خاص کر د سارا صاحب سړی رالی بازار لاغې ښه یو واره ووایي بیا په بازار کې اوس موږ په بازار کې اوسېږو مطلب په مسجد کې د مسجد ته ووتلې دعا ووایه. الله ته څه ګرانه خبره ده؟ الله ته څه مشکله خبره ده؟ الله پابندي نه ده لګولې چې یا زما په خزانه کې کمې ده یو وارې ووایه ثوابونه در کوم نور بیا نه در کوم یا کې 100 واره وایه کې 1000 واره وایه د الله په دربار کې د دې خزانو کمې نشته. د دې بازار دعا به وایي او په دعا کې الله پاک ډېر لوی اثر یې شي دی. نو ما تاسو ته وویل چې بازار چې دی هغه څه شي دی؟ د الله رسول فرمایي دا د شیطان اډه ده. شیطان دلته خپلې جنډیانې درولې دي د شیطان بچیان دلته پیدا کېږي د الله رسول فرمایي.